یا خپل ملګرو یا خپل ځان په مخه کړی دي، یا خپل ملګرو یا خپل ځان په مخه کړی دي. خدای خبر چې نفس دې که شیطان په مخه کړی دي او چا پکې ګلخان او څوک ګلخان په مخه کړی دي، نو یو فیسبوک بلا مسلمانان په مخه کړی دي. مننه جی. اوس خو غمخادي تش د فیسبوک په کامنټونو وي، جوړ نه جوړ تپوس دعا د هر چا په والونو وي. اوس ګیله افسوس بیمار پرسی تش په کالونو وي، مخ لحاظ عزت مروت د خلکو په لایکونو وي. چا پکې زامن او چا پلاران په مخه کړی دي، نو یو فیسبوک بلا مسلمانان په مخه کړی دي. مننه جی. هر سړی د ځان نه سم مفتی پکې جوړ کړی دی، هر سړی د ځان نه سم مفتی پکې جوړ کړی وي. څوک د فتوی هر چا سمدستی پکې جوړ کړی وي، او ځان نه سقراط او سم غنی پکې جوړ کړی وي. ځان له پیج بلور او پلار او زوی پکې جوړ کړی وي. لوی لوی جاهلانو عالمان په مخه کړی دي، یو فیسبوک بلها مسلمانان په مخه کړی دي. مننه جی. او نه به دروغ ګوري، حقیقت نه صداقت ګوري. ځان بس پکوي څوک چې په دې کې لا عزت ګوري، څوک پکې ډانسونه، څوک تصویر د حکومت ګوري. پلار ته فرینډ ریکویسټ ورلیږي، ځان له ملامت ګوري. او چا په کمنټونو کې شیخان په مخه کړی وي، نو یو فیسبوک بلا مسلمانان په مخه کړی وي. ما ته د حمام دکان ریاض شو چې واړه به وو، ناس چې په بنچونو به ځوانان واړه زاړه به وو. چا به ویل مشین کوم، څوک مهین یې په چاړه به وو. چا به ګرمې ډوزې ویشتې، څوک پکې ساړه به وو. تا به ویل که ټول فضلیانان په مخه کړي دي، نو یو فیسبوک بلا مسلمانان په مخه کړي دي. حاجي فضلیانان صاحب زمونږ مشر قدرمند دی، مونږ هغې سره ورکوټوالي راسې په یو ځای کې ناسته پاسته کړې ده. د هغې د دکان وختونه هم راته رایاد شو. او بل بندې چې څوک د حکومت طرفداران وي عیاشي کوي، څوک یې مخالف وي غریبي هم بدماشي کوي. ځینو د جاهل زامن خو هسې خوشماشي کوي، څوک د خوار پړق زامن خو تشه دشخوشي کوي. چا خو جینکې چا جلاګان په مخه کړي دي، یو فیسبوک بلا مسلمانان په مخه کړي دي. او څومره ګندګي چې ګیر شاپیرو په ډیران کې وي، خرګاړې اس ټانګه چینچي په فیسبوک خان کې وي. لایو هر سړی وي که په ځمکه که اسمان کې وي. څوک به په پټي کې، څوک ګاڼې، څوک به دکان کې وي. ځینو د میلې نه الوګان په مخه کړي وي، نو یو فیسبوک بلا مسلمانان په مخه کړي دي. مننه جی. او مقصد چې زه ناصر خفه یم، دلګیر یم، پریشان یم. زه ناصر خفه یم، دلګیر یم، پریشان یم. څه به د دې ملک کیږي، خفه په پاکستان یم. بل رور مې خوشحاله وي که لږ زه په لړزان یم. او خلک پکې خوند اخلي، د خلکو ته حیران یم. نو خدای خبر چې دا لا کوم شیطان په مخه کړي دي. یو فیسبوک بلا مسلمانان په مخه کړي دي. ډېره مننه جی، ډېره مننه، ډېره